ولې دوی ټولو چې د خپل هماغه مشر په مقابل کې چې د تبلیغات به کول او د هغه په مقابل کې د نظام په تخریب کې به دوی کار کولو. د نظام هغه کوم هغه چې وو دوی به چې سره خطونه ورته وي هغه به دوی ډېر په اسانۍ سره هغه کول. چې یو مسؤل کس باید تعصب ته لمنه ونه ووایي، یو مسؤل کس باید د ملک په رسمي ژبه نه پوه شي او هغه باید د ملي ګټو لپاره کار وکړي. ولې بدبختانه په هغو سفارتو کې چې د ټاس شوی موږ ډېر محدود په حساب دغه ځي کې متحد خلک لرو چې په هغه په حساب عصري علوم یې کړي دي، لکه د شیخ صاحب ځوای چې د بایوګرافي مو ووایي دغه کړی دی. زه په دغه مطمئنه یم په دغه ځي کې هغه کسان چې دلته بعضې خلک یې چې دلته د امارات کسانو پوسټونه کړي دي. امارات کسان هېڅ وخت داسې پوسټ نه کوي. څوک چې د امارات نه خبر دی یا پوهېږي چې په دغه ځي کې چې کوم مقررې کېږي، قسم په خدای دغه خلک باندې نیوکې کوي او د هغې په کړنو باندې نیوکې کوي تر دې دپاره چې اکاونټ خپل اکاونټ مخته بوځي یا خپل یو ځان یو لوی شخصیت د ټولنیز رسنیو کې معرفي کړي چې والا زه خو کدوخان یم. دلته راشي بیا د مشرانو باندې نیوکې کوي او د هغې په کړنو باندې والا د فلانکي مشر د کور نه هغه رور په دنده کې ده، هغه تره زوی هم په دنده کې ده، د ماما زوی هم په دنده کې ده، پلانکي خان هم په دنده کې ده. یو وروره خدای دې ستا ته هدایت درکړي د دغه مشر کور نه چې تر پرونه پورې لس شهیدان شل شهیدان له دغه مشر د خپله کوره ورکول ته هغه وخت کې چېرته وي؟ دغه مشر چې خپل لور کونډه کوله ته هغه وخت کې چېرته وي؟ دغه مشر چې خپله خور کونډه کوله ته هغه وخت کې ته چېرته وي؟ دغه مشر چې خپل کورنۍ غړو له منځه تلل د وطن دی او د اسلام او د زمونږ د لوڼو خویندو د عزت او عفت لپاره قرباني کېدل هغه وخت کې تاسې چېرته وئ؟ هغه وخت کې خو تاسې د شغالانو غوندې په سوړو ننوتې وئ او د امریکایانو او د راغلو د ظالمانو له ډاره تاسو له کوره بار نه شوی راوتی. موږ هم پېژنو نه په رب قسم چې په دغې ټولنیز رسنیو کې زه داسې اشخاص هم پېژنم چې تر لکاو یې زیات اکاونټ مخکې ته رسېدلی ځان ته اسلام پال مبارز وایي، خو لیکن په تیر شغال کې په رب قسم چې د خولې نه یې اوف قدرې نه راوتی. نن هغه هم راپاڅېدلی دی د امارت پر مشرانو باندې نیوکې کوي، د امارت د مشرانو کړنې ته بد رد وایي. هغه اشخاص هم زه نن پېژنم، په خدای چې یې پېژنم. که وخت راغی سره له تصویر عکسونو به مې د ټولنیز رسنیو ته افشا کړي وي انشاءالله، تاسې به یې وګورئ. د هغې هغه کړنې تر دې حده پورې زه دغه اشخاص پېژنم چې د تېرې ادارې کې دندې درلودلي او په داسې په ځایونو کې دندې درلودلي چې 01 او 02 صرف د افغانانو قتل او د افغانانو باندې ظلم او د افغانانو باندې وحشت او بربریت دغه د دغې خلکو کارو. په رب قسم چې دا تورونه نه لګوم، دا ما سره اثبات شته دی، په وخت سره به په ټولنیز رسنیو کې افشا کړم انشاءالله. دغه خلکو نن یې وروره پګړی تړلی ده، قندارې خولۍ په سر کړې، زه مبارز یم، په مشرانو باندې اعتقادونه کوي، اعتراضونه کوي. دې ورته لاندې ولیکي او ولا دا خو رښتیا دی، دا و خدای مو تاسو ته هدایت درکړي. هر سورګری شاګل نه وي، هر پګړیوال طالب نه ده، هر قندارې خولۍ والا طالب نه ده، هر دغه پګړیوال اسلامي مبارز نه ده. د دغې عمارت په جامه کې 1.5 قسمه خلک راوتي دي د امارت او د امارت د مشرانو او د سپیڅلي نظام سپکاوی کوي. صابر صاحب وروره نو زما خو دا طبیعت داسې دی چې بیا مې له خولې له ډېر څه وځي. مننه، خدای م خوشحال لرم. السلام علیکم. نړۍ مننه پشهی صاحب محترم، ډېر وخت بعد تاسو ځان سره لرو په سپیس کې. خوشحاله یم واقعا د خپل مبارزې ته بیرته ادامه ورکړئ، دا مسؤلیت. عبدالحلیم په هر صورت بیا مننه پشهی صاحب، ډېرې خبرې دي، بې نهایت خبرې دي، بې نهایت ملاحظات دي. واقعا موږ ته
همداسې چې وایي دا کومې خبرې چې تاسو وکړئ مطلق تاسو سره موافق یم. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ مایک مو خلاص دی براسو خبرې نه کاکړ کوم کندهاري خبره کندهاري خولۍ ډېره پورته وکښته کړه نه چې ولې نه قندارۍ خولۍ نه خو مخکې هم استفاده کېدله موږ کابل کې وو دغه خبره رښتیا ده خو دا ځل یې الحمدلله د تصفیې کمیسیون فعاله وه په هغه وخت کې داسې کسان ول په کابل کې چې پکول ایسته که قندارۍ خولۍ په سر کړه او د کابل ماموریتونه یې تر لاس لاندې نیولي وو. دغه تجربې په اساس به امارت اسلامي دا ځل ډېر زیرک او بیداره و او د تصفیې کمیسیون جوړ کړ او د هغې د فعالیتونو په اساس د دغه مخه ونیول شوه. موږ خو داسې تصویرونه هم لاس په لاس ول چې قندارۍ خولۍ وه تفنګچه یې په غاړه په اوږه ده او مخکینی عکس چې دا تبله وهي. نو هدف یې د هغه کسانو ده که نه چې یعنې مخکې جمهوریت کې تبله وهله اوس یې پاچ تړلی و او که چېرې د تصفیې کمیسیون او دغه مجاهدین نه ول طبعا چې دا خلک به هماغسې په دغه پوستو باندې او د امارت اسلامي په بدنه کې نور هم کار ته ضرورت شته. د هدف د پشهي صاحب دا په هر صورت د قندارۍ خولۍ خو ډېره بهترینه خولۍ ده. ډاکټر صاحب محترم یو رقم خولۍ وي مخکې ډېر هغه اوس نه جوړیږي اوس نسته هغه خولۍ زه نه ګورم مخکې ډېر په لاس جوړېدې او ډېر ښایسته خولۍ وي اوس سر چې زه ګورم هغه خولۍ نسته. په هر صورت قندارۍ خولۍ ته سپکاوی نه ده کړی ډاکټر صاحب. پشهي صاحب مهرباني وکړئ. ډېره مننه صابر صاحب د ډاکټر صاحب په تغذیه او خبرې وضاحت وکړم چې قندارۍ خولۍ یا صادرۍ زموږ د افغان ما خو قندارۍ خولۍ دومره خوښیږي ډاکټر صاحب که زه درته ووایم ما یوه خولۍ ځان ته په 11,000 افغانۍ اخیستې دومره مې خوښیږي دومره ورسره شوق لرم او په شوق یې په سره خو دلته زما هدف هغه دا و لکه څنګه چې متقیم صابر صاحب وضاحت درکړه چې په دغه خولیو تر چتر لاندې او د دغه د چادر تر چتر لاندې داسې کړنې وشوې موږ ولیدلې اورېدلو وو نو داسې کړنې وشوې نو ما هدف په دغه ځای کې دا و چې بعضې دا خلک ځان ته مبارزین وایي او دغه خولۍګانې په سرې کړي او بیا چې اعمالو افعالو اقوالو